دا د زموږ افغانستان د لویو امپراتوریو ماتونکی برټانیې امریکا او شوروي اتحاد غوښتل چې افغانستان فتح کړي مګر ټولو شرمونکې ماتې وخوړه. نو کله کله د خلکو ذهن ته دا راځي چې ولې افغانستان څوک نشي فتح کولی. یو لامل خو یې دا دی چې زموږ د افغانانو غرور او غیرت له امله د الله تعالی نه بغیر په موږ څوک پاچاهي نشي کولی. مګر یو څو لاملونه نور هم شته چې افغانستان په اسانۍ سره څوک نشي فتح کولی. نو لومړی لامل پښتانه دي. په افغانستان چې هر کله کوم مصیبت راغلی نو اول دوی او بیا ټول سره یو کیږي او په ټول طاقت سره دښمن ته ماتې ورکوي. او دوهم لامل افغانستان یو لنډ لوک هیواد دی، یعنی د نورو هیوادونو په منځ کې پروت دی، سمندر سره لار نه لري. او د دې له امله کله چې یو هیواد په افغانستان حمله کوي نو د نورو هیوادونو ځمکه استعمالوي او په افغانستان حمله کوي. او یو دا لامل هم دی چې د ډیر وخت لپاره پکې څوک نشي پاتې کېدی. دریم لامل چې افغانستان ډیر غرونه لري او د غرونو څخه ډک دی. همدا لامل دی چې افغانستان په هر جنگ کې کامیاب وي. افغانان په غرونو کې ډیر بلد او په هر ځای پوهیږي. نو کله چې په افغانستان څوک حمله کوي نو افغانان دې غرونو ته خیزي، خپل پلانونه پکې نیسي او د هرې خوا نه په دښمن حمله کوي او دښمن پرې نه پوهیږي چې د کومې خوا حمله کوي، چې د دې له امله بریا هم ترلاسه کوي. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه و په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.